الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. دا مخکې د تقلید او اتباع ذکر وشو، نو وسو د دې یو مثال بیانوي. مثال دا دی، دلته دو تشریحات دي، دو تفسیر دي. یو تفسیر دا دی، اول تفسیر چې دا مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د مشرکانو دی، یعنی د داعی د دین او د هغه چا چې کم خلک دین ته رابلل کېږي. دیو جنا دلته علما دا معنی کوي مثل الذين معنا مثل داعي الذين، مثال د هغه خلکو د داعی یعنی د نبی علیہ السلام د مشرکانو مثال. څنګه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله وی ته چې د کفارو له دعوت ورکې، د دې مثال بيخي د سارو دی. څنګه سارو دی؟ کله چې یو شپنکې وي او شپنکې ګړي بيزي ساتي، که چا ساتلی هغه ته باندې پته لګي. هغه چې کله ګډ ورانه کوي، بيزو ورانه کوي، دا ورته आवाज ورکړي، هي आवाज ورته وکړي. نو دغه په ذهن کې کله دای چې ترا شوتل مخرا کله وو چې دا غیا مخرا کله وو دا غنم مخرا، خدا ګډو په دې نه کوي چې دا ما تاسو شي دی چې څه شي مخرا، دا په دوت نه وسګي الا دعاء و نداء، आवाज او چغه اوري چې ما ته چا आवाज سر راوچت کی چې کله هغه شپنکې आवाज ختم کی واپس راځي کی اورانه کوي. بیا الله اسلامي مثال او د دې کافرانو مثال دغه دی، تور ته لګیای خو دې ستانه مني. خدا مطلب نه چې تخپل دعوت پر ایک دوا ته بیا دعوت ورکوا، یو ځل به مني. خو مثال دی سمون بوکمون عمی. یو دا تشریح. دویم نمبر علماء دا بیان کړی دا چې دلته د نبی علیہ السلام مثال نه دی، بلکې دا د عابد او د معبود، دا هغه عابد چې دا د بت عبادت کوي، مجسمه جوړ کړل، دا هغه عبادت کې دا مثال پکې بیان شوی دی. دا مثال څنګه دی؟ یو عابد راشي، لکه دا هندوان چې کوم د دې بګوانو دي بوتانو عبادتونه کیا، مشرکانو وکول، دوی راشي بت ته په سجده باندې پریوزي، په ګونټ ورته کینی او پوجا پاٹ دغه کوي او دا ورته आवाजونه کوي. نو لا يسمع الا دعاء ونداء، چې الله وجه دي اسم نه اوري، دا وجه دا ما ته ګوري هغه ته ګوري، دا وجه دا اوري هغه اوري نو، دا وجه زما आवाज اوري دا اوري، دا وجه زما دعا قبلي الله دعا نه قبلي دایما. ومثل الذين مثال دا خلقو کفرو چې کفر کړي دي، کمثل الذي پشانتی دا مثال دا چا دي، پشان دا حال دا چا دي، ينعقو چې आवाज کوي بما هغه چا لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر आवाज وندان چغا، دا आवाज اوري چغا اوري. نستا مثال دی مثال لغه سمون دی کان دی بکمون چاړه ګاندي او وینو وړاندې دی، تشبیه بلیغ ده. هم کسم منهم کبک منهم قومین، دی د سمون دی کانو پشان دی، بکمون چاړه ګانو پشان دی، عميون دړندو پشان دی، فهم لا يعقلون، دوی کې عقل نشتا. یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. دا د بلاغت یو خبره ده چې دته ویل کېږي تخصیص بعد التعمیم. مخکې عام حکم شو یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا، اے ټول انسانانو که مسلمان یو که کافر پاک خوراک کوي. دلته اوس خصوصي خطاب دی یا ایها الذين امنوا، اے مسلمانانو، یعنی که تاسو د ایمان دعوه کوئ او د ایمان د دعوی سره ورته خبر لازمه ده چې خامخا به تاسو پاک خوراک کوئ. دا یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال مخکار دی، قرآن حدیث کی بیان دی، وان الحرام بین، حرام مخکار دی، وبینهما امور مشتبهات، د دوانو په منځ کې سکارونه دي چې هغه مشتبه دي. نو حلال او حرام پتا تخکاری دي، یو کو بل مکو د مشتبهات څه بسکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، چا د شبهات نه ځان بچ کو، دین یې بچ کو، خپل عزت یې بچ کو. او ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فسوق په شبهاتو کې اخته شو، په حرامو کې اخته شو. معلومه ده شو چې د شبهه نه هم ځان ساتل پکار دي. نبی رسول الله فرمایي دع ما يريبك الى ما لا يريب، هغه شی پرېږدو چې دا په شک کې اچي، کوم چې تا په شک کې راشي هغه کار کوه. دا حدیث دی. او بیا ثم ذکر الرجل، راوی وی او بیا نبی ذکر وکړو، ثم ذکر الرجل، بیا نبی رسول الله د کس تذکرہ وکړه، اشعث اغبر. اشعث چې د ببر سره او اغبر او دارنګي خړ پړ، د خړ پړ سړی او د یو ببر سره سړی ذکر یو چې ګډ وختي دي په دړو باندې خړ پړ دی. او رسول الله فرمایي يمد يديه الى السماء، لاسونه اسمان ته اوچت کړی دي، یقول یا رب یا رب یا رب، الله تو یا الله تعالی یا الله یا الله، مطلب د ځان سم عاجز کړی دی.
دومره عاجز کو چې سر نه ټوپې هم پسې گزار کړل د خپل خپل بیزار پسې وېستو او په دې خاورو کې کېناستو ځان سم کمزورې کو او بیا الله ته په عاجزۍ باندې او چغو باندې مینت کې جړاګانې کې سوال کوي. نبی رسول الله فرمایي چې ومطعمه حرام، خوراک حرام دی، وملبسه حرام ومشربه حرام، اسکاک حرام دی، وملبسه حرام، جامع حرام دی، وغذي بالحرام، غذا ورته حرام ورکړل شوی دا. نو خوراک حرام، اسکاک حرام. رسول الله فرمایي فأنا يستجاب له، څنګه د دعا قبول شي؟ دینه معلومه ده چې د دعا د قبولېدو لپاره لازمي خبر ده چې ګورې موږ به خپل خوراک پاکو، خپل خوراک خیر دی دا به د خوراک د پاک خوراک نه ډکول پکاري. یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، کلوا خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم، پاک هغه چې موږ تاسو له درکړي دي. واشکروا لله، شکر په واسطه د الله بل چې پاک درته ملاو شون په دې پاک باندې بیا شکر استل پکار دی. الحمدلله ولئن شکرتم لازیدنکم. او دعاګانې په خوراک باندې کومه دعاګانې راغلي، سره خوراکو کې دعاګانې وکړي. نو خپل خوراکو کې دا دعا وکړه. څنګه دعا؟ الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وجعلنا من المسلمين مشهور دی. خو صحیح دعا دا ابو داود کې شدا وجعلنا مسلمین دی. دا مینل چې په ګونه ولې شدا ډېر مناسب دی. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هغه الله له رحمت دی چې موږ له خوراک راکو، موږ له اوبر راکړلې او موږ مسلمانان یو. دا دعا ده چې پر دې خوراک سره وکی او دا غدا پر دا دعا ده چې اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. دا دعا پکار الله چې چا موږ نه خوراک کو ته خوراک وکا، چا چې باندې اسکاپ کو ته اسکاپ وکا. دې سره سره دا پر دې خوراک چې کلو کې دا ستاسو خګړه وکړه نو بیا ته دعا پکار ده. نبی رسول الله دا دعا کوله اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. الله چې تاول سور کړی دي برکت ول په کې واچو. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، معافك ورحم په وکا. او یو دا دعا وکا چې اکل طعامکم الابرار، الله دې ستاسو خوراک په نیکانو باندې وړل کی. وصلت علیکم الملائکه، فرشتي دې ستاسو لپاره دعاګانې واړي. او وصلت علیکم الملائکه وافطر عندكم الصائمون، الله دې ستاسو په کور کې روزدار باندې روزه ماته کی. دا دعاګانې ورته کوه. وجدار چې دا خوراک دې لوی نعمت ته. یا ایها الذین آمنوا، اے مسلمانانو، کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم، پاک هغه چې موږ درکړي دي. واشکروا لله، شکر به د الله وباسئ، او شکر به په خوراک باندې وباسئ چې کوم حلالي. ان کنتم زکا چې په حرام خوراک باندې د الله شکر څنګه وباسئ؟ زکه دا خو تا پر دې راوړی دی، په دا پر دې سره شکریا وستل پکار دی، پر دې شکرې بدای چې واپس ولا ورکا. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، کہے تاسو خاص د الله عبادت کوونکی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. دی آیت کې وسو دا محرمات الہیہ. محرمات الہیہ معنا هغه سيزونه چې دا الله حرام کړی دي. د دې مطلب دا دی چې مشرکانو په ځان باندې سيزونه محرم وي، هغه ست حرام کوی چې کوم سيزونه الله حرام کړی دي. دې ځکه تاسو سوچو کوي دا سلور سيزونه دي چې الله حرام کړی دي. نمبر 1 المیتۃ، مردار. دویم دم، وینا چې کوم بيدون کې وینا ده. دریم لحم الخنزیر، د خنزیر وغه. سلورم ما اهل به لغیر الله، چې دا ذبح په ټیم کې د الله نوم وانغستې شي، د غیر الله نوم واغستې شي. دا سلور سيزونه الله حرام کړی دي. د دې څه مطلب دی چې دا سلور حرام دي، ولې نور حرام نشته؟ ولې سپېچ حرام دي، پښو چې حرام دي، درندگان چې حرام دي، شادوغان حرام دي، نو دا هم حرام دي. او الله انما حرم، فقط الله حرام کړی دي. دا انما دا الفاظ د حصر دي. حصر د دې جواب یاد ساته چې دا سلور هغه سيزونه دي چې دا په جاهلیت والا ورته حلال ویل، نو الله ویلا حرام دي، حرام ورته یو وجه دي. دا نور حرام ویل دي، دانی دي نور مشتا او دې تبع هغه خلکو حلال ویل، نو الله وی دا حرام کړی دي ما. او دا الله تحریم تحلیل تاسو کوي، دا الله حرام او حلال موای یو دا. دویم نمبر جواب دا دی چې دا هغه حرام دي دا په ټولو دینونو کې حرام. لکه بعض سيزونه په یو دین کې حلال او بل کې حرام دي، بل کې حرام بل کې حلال دي. خدا هغه سلور سيزونه ذکر کیږي علماء دا په هر دین کې حرام. مردار هر دین کې حرام او وینه په هر دین کې حرام او خنزیر په هر دین کې حرام او هل لغیر الله په هر دین کې حرام. او سلورم نمبر په کې د بعض علماء وجوهات لیکلي دي، وایي دې سلورو کې ډېر نقصانات دي. د دې نقصانات په وجه باندې د دې تخصیص وشو. لکه ټول مخکې المیتۃ، مردار.
په مرداره کې څه نقصان دی؟ په مرداره کې نقصان دا دی چې کله یو څاروی حلال نشي څاروی او دا وینه پکې دقه شانې دا مړ شي او دا وینه پکې وچه شي، دا د انسان صحت ته نقصان رسوي. نو دا مرداره الله ځکه حرام کړه چې الله زموږ د صحت خیال وساتو، دا د انسان د صحت ته نقصان رسوي، لهدا مرداره مه خورئ تاسو. او دویم نمبر دا چې د الله نوم پې نه دی اخیستی شوی، نو دا تعلیم دی چې په کوم چې د الله نوم نه یې اخیستی شوی لهذا هغه نه خوړل پکار. یو پکې دا مرداره ځکه حرامه ده. او د مردارې اقسام انشاءالله سورۃ مائده آیت نمبر 3 کې راشي چې والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع پنځه دا حرام دي. دویم نمبر وینا ولې حرامه ده؟ بدلته یاد ساته وینه دوه قسمه ده، یو جامد وینه ده، یو مسفوحه ده. دمن مسفوحا قرآن کې راغلي واقع ده او دمن مسفوحا. نو جامد وینه لکه دا دوی نبی اسلام فرمایي احل لنا دمانه، زموږ لپاره دوه قسمه ویني حلال دي، یو د الکبد یو د الطحال. کبد ویل کېږي انیت او طحال ویل کېږي توري ته، نو دا وینه ده، دا چکه وینه ده. رسول الله وی دا زموږ لپاره حلال دي. او بیا وی چې ومیتتان دو مردار زموږ لپاره حلال دي، یو د السمک او یو د الجراد. میان دام حلال دي بغیر د ذبح نه، او ملخان هم حلال دي بغیر د ذبح نه. دا دم نه مراد هغه چکه وینه نه ده، بلکې دم مسفوح کم چې پیږي. دا ولې حرامه ده؟ علماء د دې وجه دا بیان کړی ده چې په دې کې شهواني او غضباني صفات دي. په وینه کې غضباني او شهواني وینه چې په چا کې څومره د چا بلډ پرشر ډیر زیات دی، دا جګړې ډېرې، چا تیز جګړې ډېرې زیاتې کوي، کنځلې کې ډېرې زیاتې، غوسه ډېرې زیاته ورځي، شهوت په د باندې غالب وي. نه شهواني او غضباني صفتونه په دې کې دي، لهذا دا مې استعمالوي دی وجه چې دا صفتونه په تاسو ختم شي. او بل دا چې وینه وي د شیطان د ګرځېدو زم دی، په دې کې د شیطان اثرات ډېر زیات دي. رسول الله فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان د وینې په دې رګونو کې ګرځي. او یاد علماء د وینې معنا کړي په وینې کې ګرځي. نو ګوره دا چون کې دا شیطان وسره ډېر خلق بل شوی دی، دا مخوري ځکه تاسو خېټه د هغه شلار شي، دا غیر شیطان خلق بل شوی دی. او دریم لحم الخنزیر دی، د خنزیر غوښه ولې حرامه ده؟ نو دې لپاره علماء دا وجه ویلي ده چې کوم خوراک سړی کوي نو په هر خوراک خپل څه صفتونه وي، خپل ویټامینز پکې دي، خپل صفتونه پکې دي. د خنزیر د غوښې ځان خپل اثرات دي، او د خنزیر د غوښې اثرات دا په انسان کې بېغیرتي پیدا کوي. وجه دا هر نر خپل ماده باندې ولا قار ورزي، کدا مسلمان دی که کافر دی او کدا هر څه شی دی، واحد خنزیر داسې دی د ماده د نورو خنزیرانو سره ګرځي او د ټولو مسرخ کته کړی او د بېغیرتي په دې کې ډېره زیاته راسو چې د خنزیر غوښه خوري په دې کې بیا غیرت نه او بېغیرت کېږي، په ښځو باندې ولا بیا شرم حیا نه ورځي. دا مخري تاسو وما اهل به لغیر الله، په کوم شي چې د الله نوم ونه غستل شي، د بل چا نوم واغستل شي. علماء په دې کې خو سبل وجه نشته، خطرناک وجه پکې دا ده چې د الله نوم نه غستل شوی نه. او دا مخ کې درې سونه دې کې د دنیا خیر نشته دی او په دې کې د دین خیر نشته وي، د دین نقصان دی پکې. نو دین او دنیا په دې خرابېږي. نو الله تعالی د هغه محرمات ذکر کړل چې دا کله حرام ورته وي، دین او دنیا به بچ کی. نو انما حرم علیکم المیت، یقینا الله حرام کړی دی پتا سمانی مردار د باندې حرام کړی دا، منخنقه، موقوذه، متردیه، نطیحه. سورۃ مائده آیت نمبر 3 کې راځي. والدم بنا الله حرام کړی دا کوم چې بيدن کې دا، ولحم الخنزير حرام کړی دا. لحم مضاف د خنزیر ته، د خنزیر غوښه. ولې صرف د خنزیر غوښه حرام ده؟ ولې چربی حلال ده یا اډوکی حلال دي؟ علماء وايي خنزیر ټول په ټوله باندې حرام دی. خدا لحم الخنزیر ذکر ویل دی چې مقصود په سارو کې د خلکو غوښه او دا نور څه تابع دي، نور تابع لکه خلک بازار ته وي، بازار کې به غوښه واغستنه، اډوکی به کومه قصابي ور کړی او وازګه به کومه ور کړی، هغه ته غوښه وي. نو ولحم الخنزير وقد خنزير حرام ده، وما او هغه ساروي حرام ده اوهل به لغير الله. اوهل به ده اوهل دو معنی دي، یو خو اوهل په معنا ده ذبح باندې، اوهل به ذبح به چې حلال شي ده لغیر الله، د غیر الله لپاره، د غیر الله لپاره حلال شو. نو دلته ګوره اوهل معنا چې من کله ذبح وکړه چې د غیر الله لپاره حلال شو، نو دلته کې په الله نوم اغسته شوی دی بیا حرام شو. ګوره اوهل به لغیر الله، هغه چې د غیر الله لپاره حلال شوی ده، د غیر الله لپاره حلال شو، یا کله الله نوم په دې ویل شوی بیا حرام ده، او د الله نوم په ویل شو چې د غیر الله د تقرب لپاره مفتی محمد شفیع رحم الله معرف یو تفصیل ته کړی، هغه قابل دید دی او چې دا حرام شو بیا ځکه دا د غیر الله د تقرب لپاره حلال شو. ها دلته یو سوال ذهن ته راځي چې د غیر الله په ملمم دی کنه، غیر الله په ملمم دی.
نو دا ملما هم غیر الله دغه لپاره چې موږ دا څوک چرګ لاله خلک ولا چلې لاله کې دغه لپاره هم سروې لاله کې چرګان لاله کې جواب دی یو ضیافت دی یو تقرب دی فرق دی ضیافت هغه ملمستیا د لپاره کې خو پیغمبر سنت دی خو ابراهیم علیه السلام سنت دی او یو تقرب دی او تقرب حرام دی ذبح لغیر الله او دویم نمبر اوهل د احلال نه دی احلال आवाज وشتول سپوږمۍ ته احلال په دی او چې دا کله خلک ویني نو خلک आवाज کې هغه د سپوږمۍ راوخته نو اوهل به لغیر الله دا معنا شو چې आवाज اوچت شي اوهل چې आवाज اوچت شي आवाज وکړي شي به باغی باقی دا سړو چې بسم الله یا بسم فلان د پلاني په نوم باندې جی شیګانو کومه وضاحت کړو چې د شیګانو په فقې دي یو دا خبره یاد یو شیعه دی بل رافضي دی شیعه رافضي ٹھیک ده نو موږ ته خپل باندې باندې د خپل کوم مطالعه نه کړو علماء دا سوي چې په دې شیګانو کې د سوړل لښتا د سوړل لښتا چې هغه عالی ته خدای وي الله وکړي نو کله چې شیګان چې ته پیدا شي اگر چې مولانا ګوهر رحمان رحم الله دې شیګان پاکستان کې نشتا دا امامیان دي پاکستان دي الله مني رسول مني دا صحابه کرام مني د تفضیل قائل دول امامان مني دا شیعه دا غزه بدا مسلمان بشان دي دي کیسه ګناه بیان نشته او الله مني د اهل کتاب او ذبیح هذا شیګانو ذبیح الله لپاره کوي او کعلی ته خدای وی په فرض دا خبره ثابت شي چې وای ورته بیا په مشرک دی بیا دا غزي به نه پړل وما الا به غیر الله چاواز چې په غیر الله لپاره فمن اضطر غیر باغ ولا عاد دا الله رحم دی وس تخصیص پکې کوي چې دا څه حرام دي خو په یو صورت کې دا حلاليږي خدای د پاره شروط هغه صورت سره لوګه دا دلته لوګه ذکر شوی دا او بعض علما پکې بیماری ذکر کړل بیماری چې لوګه سړی وګې شو او بل څه شي د خوراک لپاره نشتا او دا څه موجود دي نو بیا شرایط شته په قدر د حاجت باندې د بیا خورل جایز دي دویم نمبر سړی بیمار دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې عرنیین راغلیو عرینا عقل قبیله څخه خلک راغلیو ایمان نه ونه راوړو د مدینه په هوا په بدراله خیر دی اوپر سے د رنگونه زیړ شو علماء دې ګردو بیماران شو نبی علیہ السلام ورته ویل چې وکی د مدینه واپس لاړ شي او پلانې ځت لاړ شي حریتا الته صدقې خان سریږي نو اغاش پنکوت به وای چې موږ نبی علیہ السلام را لګلیو نو اشربوا من البانها وابوالها تاسو دا غي په مسکی امتیاز به مسکی په مسکی امتیاز مسکی نو ټیک بشه یا بو چلاړو هغه ته موږ نبی رسول الله علیه په مسکل امتیاز مسکلې ټیک ټاک شول چې کله ټیک شول مستی به ګراله لا دو خانو په یو کې مستی وړي رہی نو راول کې د هغه صدقې چې کوم خانو د غشپن کې د نبی رسول الله طرف ته چې کوم هغه شهیدان او ډېر په دردی باندې شهیدان سترګې تیستلې وي په سلیان باندې داغلیو مسلې ولا کړي وا نبی رسول الله چې کله خبر شو چې هغه ورنی داس چل کړي دومره ورته غوسه شو ویل څنګه چې زما د عملګری وجلی د قشانې دام راکړي اگر چې د انساني لاش دغه مصلح حرامه ده او بعضی حالتونو کې داسې صورتونه هم شته لکه یو بګدا د عرنیینو دا شو چې دی نبی رسول الله دغه شان چلو سره وکي او نبی رسول الله صحابو ته ویل سلایان ګرم کې سترګې ولا ودا غي دغه شان دغه نصاب یې استلا دا ځکه سخت ګناه یې کړی و نو دا نبی رسول الله علماء ګور نبی رسول الله دغه خلق ته ویل چې تاسو د امتیاز او وسکو امتیاز حرام دي استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه مسلم کی حدیث ته د بول لزان ساتي ځکه عام عذاب قبر د دې د وجه نه او نبی رسول الله اجازه ولا ورکړه نو بعض علماء اگر ټول نو بعض علماء دا چې دې حدیث ته معلومیږي دا چې تداوی بالمحرم په حرام باندې علاج جایز دی او دا ال چې مسلمان حاضر ډاکټر دی د الله نه ریږي او کوی شي چې بل علاج نشته بل علاج نشته او قبول علاج وی نبی نبی صلی الله فرمایلا تداوی بالمحرم بیا په حرام باندې علاج مکو بیا حرام دی او دغه دلوي خبر راغله نو فمن نو هوا سو اذكر را چې محتاج کړل شو غیر باغ ولا عاد غیر باغ ولا عاد نه بغاوت کون کې دی او نه زیاته کون کې دی غیر باغ بغاوت کون کې نه دی ولا عاد زیاته کون کې نه دی بغاوت او زیاته مختلف معنی علما کړی دي دسی شي پچا په زور پړل او دا غیر باغ یو معنی دا عاد معنا چې وسړی نه خدي په زور په پیدا پکې راځي نور علما دا معنی کړی دي که غیر باغ معنی بدا شي چې بغاوت کون کې دی چې دای د خوند لپاره وي د خوند لپاره غیر باغ معنا د خوند لپاره وي لکه ډېر خلک کوم یورپ ته لاړ شي نو زیاده خنزیر د وخت په کې خورل پکار دي ځکه مسلمانان په نشته ماته نه ګوري خنزیر وخت وخوري یا دا چې زره شراب په اوس کو ځکه
مسلمان قاسم نشته نو غیر باغ یو دا چې د خوند لپاره به نه خوري که د خوند لپاره وخورو نو بیا ګناه ده حرام دي او عاد دې ته ویل کېږي چې دومره نه خوري چې مړیږي په لږ څه باندې ضرورت په لږ څه باندې پوره کېږي او دا د هغې نه زیاته خوري دا ښکلې معنا ده غیر باغ د خوند لپاره نه خوري ولا عاد دا معنا ده زیاتې کوونکی نه دی په لږ باندې د کار کېږي او زیاته نه خوري دا معنا شوله دای مشهور معنا او د غیر باغ ولا عاد یو معنا علماء دام کړی دا چې غیر باغ دا معنا دا چې دای د خپل حد نه زیات خوري او د عاد دا معنا دا چې بل طرف ته یو حلال شته او دا حرام خامخ خوري دا فرق هم شوی دی غیر باغ بغاوت کون کرے د حاجت نه زیات نه خوري ولا عاد نه زیاتې کون کرے چې بل حلال شته او دا حرام خوري نو فلا اثم علی گناہ بنشتا دې ځکه علماء دوه فقهي مسلې راځلې دي فقهي مسلې یو دا چې الضرورات تبيح المحظورات دا قاعده ده چې ضرورت په وجه باندې کله کله حرام شی هم جایز شي د ضرورت په وجه باندې حرام شی جایز کیږي ضرورت په ځای باندې او که ضرورت نشته نو بیا به حرام یو دویم نمبر دا چې غیر باغ ولا عاد دا معلومیږي چې الضرورت تقدر بقدر ضروره ضرورت چې ستاسو لپاره حرام شي جایز کړي دا به د ضرورت په اندازه باندې ستاسو لپاره جایز وي در دې آیت نه دا ډول مسلې راځلې دي علما اشبانه ظاهر کې مشهور کتابونه پښته ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی غفور بخون کې رحیم همیشه مهربان دی